دا حساب کتاب شو چې ما په 2003 کې واده کړی و او دا حساب شروع شوی نو کم سے کم تقریبا 14 لکه روپۍ مې لګېدي دا مو ته په ځای کې کېدم دا حسابونه کتابونه او دا مخامخ چې کوم دي دا زمونږ د کور کاغذونه نظر دې کم نشي څه چل دی هم صرف تماشو ته ناست یم ته خو به خوشحاله ګوله به دې سټلي خولې به دې خوږه کړي ځکه ته خو چې به دا و دا قصه ختمه شي خو انشاءالله په دې کور کې به دې زړوم د دې نه باندې سخته سیوا کېږي وای ما خو دروغ ګڼله او د جانان کډه په رښتیا د بل کسي یا سړیه موږ پیل کې د ماشومان دي قمقل دي ټوکې کوي تا خو زما او ستا کور رښتیا ورانېږي تا ته مو وویل که نه چې دومره مینه مه ورکوه دا هغه زامن نه دي خو زما په مخ کې داسې خبرې کوي ته وایې زوی یم خو دا مې پلاران دي نه په سپین سر تا ته ګوري نه په سپینه ګیره ما ته ګوري مینه چې خپل بچو له نه ورکې چاله به ورکې خو دا خبره دې صحیح ده تا زمونږ مینې وران کړه خو ځان له کمزوری څه بوډۍ یم او ټول عمر مې په پرتو کورونو کې تېر کړه اوس به څه کوو بیا به چېرته ځو ای سړیا ټول عمر باندې زه پخه راځم ام زما نه زیات د باندې څوک هم نه دردېږي ام دا خپله مور هم د باندې نه دردېږي پوه شوې که نه زما په ښځه ذات باندې اعتبار اړوشته دی نه دا ټول عمر د سړي وینې څکي خو د سړي دپاره ښه کېږي نه صرف د لالچ اوې به د دنیا خواهشات نور هېڅ نه او که نه ام ښځې خو چې دی که نه نو بس په کورونو کې هسې ناست دي که نه چمک دمک ته ناست دي ستا دا مطلب مقصد دی ستا مقصد څه دی ام زما څه مقصد دی ته د بار کار کې او زه لګیم په کور کې ټوله ورځ ډزېږم ته کور کې لګې کله شونډه بره سکې کله لاندې سکې کله سترګه چورې ستا نور څه کار شته نن مې صرف بیا کړي دي نور زه باید چا ته وکړم خو دغه یو خاوند مې ته تا ته ځان خشته کوم زه به زما د خوا پاسه زما په حساب کې غلطۍ د جرګې والا کم از کم نیمه ګنټه پاتې ده اوس هغه جینکو ته وایي چې کوټونه یې کمې ورغاړې ته کړي ده څه دی په ګوتو درلل ته ما ته ده ووایه ټول عمر دی چې دی که نه ما ته سپک کتلي دي څنګه په دې خپلو خدای سپک کړئ خپلې باندې سپک نه یم حساب کتاب به کوم که روولي یې کم دې کوو حساب به تر منځه راولو ټول عمر دې پې ځان وخوړه منګه دې پې وخوړو څه مېلو شو څه دلی لاسونه درلل همدقه دې هغه رورو پاسه کټونه خوا بس پاسه کټونه وباسه همدقه دې هغه رورو که نه اوس یې سر کونه دلی نه ګوري د کلي خلک دې په تماشو دي ورشه وګوره پاسه ګاډې واړې دې شروع کړه خلک پاسه اوس په باندې زما سمې خبرې بدې لګي دا به اوس اورې کله کله سوچ کوم دا ښځه مې ورته کوي ټول عمر په دې وروڼو باندې په مور باندې د هغې په دې بچو باندې وخوړه ځان له خو مې څه مستقبل جوړ نه کړ اوف نور به دې ښځې ومنم او کوم سړی چې د ښځې ومني که نه دیم دا کامیاب سړی وي ځکه وي هر کامیاب آدمی کی پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو زمونږ مې هم دې چیک کو جرګې والا پسې جومات ته وړم چې اوس په وخت راځی ماښام کېږي باران را روان دی ये जाना तो दिल पे नाचती हो मैं वाली तो कुछ जान हमने परी हम जाना मान तुम्हें पूर के प्लान ऑफिस का मगवे में जोड़ा करे रे प्लान मिलाड़ पटवा डाली भी देवाल वाम और बेल दा खबर है कि तो दा रिश्ता खत्म हो में जगह का मको जाड़ में बाहर हुआ था हम जाना मां पूर के सोना कतले दो प बान रू था मैं प बेले रू खत्म मैं उसमें कतिदार बार नास भी मैं दो ब रोड में खुदा ना तू बच की बस तो खुदा से तो खपे ना परी इस गम का गोरा कना कपको चार संग पैसा लिउसी ما ته د خپل جون لار نه بیلو مې زه خو رشته نه ختموم خدای راتوي چې اخر کېږي بس وایي اچھا رښتیا ویلي دي یاسې ګل غوندې راغلی یم دنیا ته ما خندلې قدرې نه و خزان راغی چې ته من د دا رقم شعرونه وې که نه دا زړه مې پړق وچوي د دې نه دا معلومي چې تا هم حوصله بېللې ده نه پرې ګورې دا سوچ هېڅکله مو نه کړي
زما ورسره د تاترې دغه نوم زیاته اوچته ده خو څه چې د مور او پلار مجبور پریشانه کړم که د هغوی مخ ته نه ګورم هم چې د هغې دې مجبورۍ ته ګورې که نه دا رشته به یو نه یو روز ختم شي اول خو مې راته کتل نه کور مې نه ودانېدو اوس مې کور ودانېږي نو اوس راپسې دوی دا راغشي چې دا رشته وله ختم کړو چې ستا راپسې کلې مهارت خاندي چې ولې په دې جینۍ کې څه چلو وه همداسې کار دی زه به د خانانو خدمت کوم یا پرونه ساتي خدمت ته په دې اډوکو اوس چېرته کولی شي هغه ورځې لاړې چې تا به مزدوریانې کولې او د سیمټو بورې به دې په مقابلو اوچتولې الله بچو بس دی نوره ستاسو د غیمو نه یمه په کلاره کښېنئ د دې چیډکو مه بنئ چېرته به ځو چېرته الله به خیر کړي چې راځه خبره واوره چړکې مشر له ځان ورسوه او پکول ورته په خپو کې کېدوې زما بچي قمقل دي ته خو هوښیار یې ګورې ته داسې غلطه فیصله ونه کړې ځینې په ژوند ځینې په مړۍ تش کالبوت به ګرځو تشې ډانچې به زه وځم د الله خیر او ته ورشه الله ینګېندو قمقل یستی دا اوبر خو په تاسو را روان دی بچي مشته دی بس دی زما د ګریوانه ګوتې وباسئ ګینې خپل ګریوان به په عمر کې د لاسونو نه خلاص نه کوي بس دی ولې ونې خفه کېږم د دې زړه په تخت باندې خو ته د هغه ورځې نه باچایي کې لکه مې ورځ نه ته ما په دې کور کې لیدلې خو ویل مې ته ځکه نه چې پښتو او مجبوري راته په منځ کې ډېر لوی رقیب ولاړو مې چې دې مجبورۍ ته ګورې که نه دا رشته به یو نه یو روز ختم شي کور هم نه ودانېدو لا خو زمونږ کور واده رشته هم نه ده شوې او دوی د قربانېتوب راغشتې د ستا را مور او پلارو نه زما په مور او پلار ګوتې مرګ د پري خپل پلار دې پېږه ستا د مور او د پلار دا په دې زړه نه جوړېږي چې دوی رشته دې وشي او بیا اصل کې ستا مور زما مور سمه روي ما مور خبره وغورځولو تا سره مې د خپل کویدن وکړله ما پلار ته ویلې ما وله ورکه خو ستا مور هم څخه ښځه خو نه ده نه ستا پلار به کتابونه راواچول زما پلار سم نه دي ویلې ښځې خبره ته کوم خبره ډېر سره یو دوی خرڅوئ که نه ما ته د یو بل نه جدا کېږو بس ټیک ده چې ستا ما ته بالکل بیا لاس راکړه به داسې کلک کا چې یو بل نه به نه جدا کېږو زمونږ پکې سرونه هم چې یو بل سره به ولاړ وي بېغمه شه ځه ته ورشه ځه کور ته ځه بیا به ځم خبر شي زه ځم ما ورته اوبه راوړمه ګینه د اړوکو خبر شو که نه شکون په شان غاښونه یې نیولي بیا به راته لګیا دغه د خدای د بل چا په ټس کې کېږي دا د پلار ځمکه لګوي خلک را روان دي همدا خو بیا په کوټه دننه ناسته ده شباني ای شباني چرمخکې یم څه خو یې مې ګره اخیستلي ویمې خو ستا دي دغه د یمې سړي په تماشه دي همدا کټونه راوړی چې جرګې خلک راغلي چې کېدو ته د ما څه کار ده چې زه به کټونه راخلم جرګې خو د تا خاوند کوي جرګې نه کوو ویم تاسو جرګې نه کوئ تا خو ځان سره خاوند په کوټه دننه کړي غوږونه ولې ډکې هم دله دې جوړ کړی دی تا خو ته بېغیرته خاوند مې نه ده زما خاوند نر دی هم اوسه پورې زما کومه خبره منلې ده ستا هغه ډله دی د ما شکر ده داسې غیرتي خاوند ده چې د ما په سر باندې هر ځای کې ودرېږي یم ستا دپاره خو پاس اسماني یا خدای پاکه دا د خوبونو ټایم دی دا کټونه راوباسئ یم چې نه راوباسم خاوند د تا جرګې کوي کټونه پوشه او ته پیشه ویم دا جرګه ستا د لاسه شروع شوې ده او دا به هم تاسو راوباسئ یم که ګوتې مالې اوسم زه مله ګوتې نه وړم سپل کوتری غپېږه خپل کار وکړئ السلام علیکم څنګه یې ښه ټول لاله السلام علیکم نیکه څنګه یې ښه خیر دی په خیر راغلی یو داسې کار دی که نه زه کټونه دې ورته کومه او د هغه سره ته کومه نو دنده به کېنو که نه لاړ ده او به دلته لږ ودرېږې ښه او زه کټونه کوم کټونه لږ زه ګوتې اوسم یم زه صرف تماشو ته ناسته یم او زما یې خو چېرته نه دي منلي دغه تماشې به یې کوم خلک راله کټونه څکل دې وکړو د کټونه مې څه چل وکړه ورشه هغې ته وایه چې وباسي زما څه کار دی نو ته ویم ما ورته ووایي هغې ور بند کړه
نو ما خو ته وی چې کاغی نه وایو ته به راوباسې ویم قرآن کو ګوتې مالې یو سم ویم خوله رانه ماته کا خو نن دې منم نه دا مې درته دا کټونه راواله ویم ولدا که ګوتې مې ورشه په خپل یې وړه زه یې خو نه وړم ویم درته مې وویل سړي ما نه وړه ښه کټونه راواله ویم زه خو نه رالم دا مې درته وویل سړي ولاړ دي کټونه راواله ورته په خپل یې بار که پیسې دې په خپل کړي دي که نه نو په خپل یې بار کوه زه خو نه بار کوم ما نه راته مې مه کوئ نن راته پانسي واچوه که نه خو دا خبره یې نه منم وکشه مخه دې ما کټونه یو سم وکشه دا سپه داسې ښځې دې راځي کوم دې تباه او برباد یم ورغه کټونه در وړمه وخت دې چې زه دا پیسې وشي چې دا کور چې قبضه کړم حاجي صاحب څنګه راځې راځې کینې ولګې کینې کټونه ته کینې ښه کینې راځې څنګه یې ښه مازدیګر لمونځ مو ته وکړو پاتې چې کله مشران ناست نو خلک چاته ورکړي که ده پسه څه که نه راته وکړه څنګه یې ښه دي او یو زمونږ خپل منځ کې خبره داسې ده روم هم راشي او والد صاحب هم راشي که نه نو موږ دا خبره داسې کېدو چې روغ یې راولې جي او جنگ جګړو په پښتنو سلام علیکم وعلیکم سلام جی تاسو کور څه مسله خبر راواچوئ که منګئ یې جی خبره دا زما ورور دی خو دا په نوم باندې صبرور دی نور د جهان دله دی ما چې خبره داسې کړې وه چې زما لور وه ما د زوی نه ورکړه راته یې وویل چې لکه زمونږ یو نغرې دي ایشف دې خبرې ته غوږ کښېږده غوږ دې دي نو چې کله ما خبره شروع کړه د کویدن خبره وه ما ورته وویل چې داسې کار دی وروره چې یو نغرې دي خرچه ګډه وډه نه کوو زه یې په یوازې وکړم ما ته یې بیا راغونډې کړې پوهېده نه شوه چې کله خبره فیصلې له راغله د پیسو خبره راغله 80,000 روپۍ وي غوږ دې دې ملنګه چوچې وخوړل تا یو څه خبرې ته وکړې ده کوم ځای کې مې غلطه ویلې یو کس خبره کوي بل کس خبره نه کوي بس ته خپله خبره کوه یو خبره دي دا کوم ځای ته رسېدلي وم پیسو ته چې پیسو ته ورسېدم ما ته پسې رالم ما لکه دوکاندارانو پیسې وکړېدم خو په خیر خیریت سره وشوه پیسې راوباسي پیسې کسانو له ورکړو ځکه چې کوم دې خادي خو شوه د انکار وکړو نه مني پیسې نو آیا ما لور راوړې زه ګناهګار په دې یم چې زه پیسې هم ټولې ورکړم فیصله په خیریت باندې وکړي نو چې د کور کې غټ دیوال راښکلي شي مور دا خو تا غوښتل که نه فیصلې ته جرګې ته کېناستل د زړه ارمان دې پوره شو زما د زړه ارمان پوره نه دی ته ولې جاړې جاړم به نه چې کور مې ورباندې که خو د شیطانانو خلکو دعاګانې نه قبلېږي دغه دعاګانې کوه خو کور به مې ورباندې دا شي چې باندې اوس راکاږم دا مې درته ووایي ستا پسې رشته هېڅ تندر نه لګي د دې خلکو دا شکلونه به رانه لږ پناه شي ولې تندر نه لګي کور رواني پسې قرآن راغشي بس که نه خدای رسول ته وګوره الله الله کوه انشاءالله په دې کور کې به ځای کېږي هم زما بدلې به اخلي او دا دواړه منافقان دا سخر او خوښ ویني په دې هېڅ چوکه کېږي په دې ګیټ پې بار کړم ویم دا ته څنګه مور چې د خپلې لور کور رواني پسې دې راغوښتي ما داسې مور خو په ړومبي ځل وکتل ویم زه د زندګي جوړوم ټول عمر یې د پلار وخوړه چې د حساب کتاب ټایم راغی اوس یې منکرېږي یم ټول عمر زما دې سړي وګټله او دې خلکو منافقې ښځې وساتله یم ته ورته وګوره د شکل نه پرشتو کډې وړي دي ښه ده چې دا جرګه کېناسته ایله به مو ته دا مازغه په کلار شي چې دا کور جدا شي خبر دې صحیح ده وایم ما سره د دنیا نیکه غم دی همدا هغې پکې څه قصور دی چې هغې په کومه باندې ځي د هغې پکې قصور نشته خو د اصغر بابا چې مې ده دا د هغې طرف کوي زموږ طرف ته خو څه نه یی ویم کار چې هم زه په خپل لاس کرال وی کړی یم ما ته خو مینه اوسه پورې یاده ده تا سره د خپل ځان غم ده د بل چا غم د سره نشته زه خو خوشحالېږم زه یامه چې دې کور کې به ته غټ دیوال ووایي چې دا مازغه مو د دې بلا نه په کلار شي مثلا همدغه شان دي کوکي او هغه مور لور ته د خیال دي کوم روان خوشحالېږي هغه خو پرېږده خو شیطانان دي ویم دا مې ته وایي دا خوله دې په واک که ویم دا جوابانه راکاږم ګورې مور په زما کور روان شو بیا به نه خفه کېږي کومه هر څه خرکتو زه خپل کور ته هم ګورم زما زه به خپل سړي ته هم ګورم هغه غریب چې دی مخې دوه ګوتې راووته خو هغه چېرته په خپل عزت پوهېږي زه ولې عزت ورکوم او په دې بې عزتو خلکو کې دننه کېږي یم دا منافقه ښځه دې کور ته راله هغه خو په دې چوکه ږدم صبر وکړه اخواښې مې نه ده
د مور زما کور روان نه کې کنه څه پکې راوړي درسي که خدای چې تباہ برباد د کړي دې د بوساړې غونته مخ خاور شه بوساړه ده تیاره ویم خاوني شپور زوخي او خدانه خراده نو بس وال سره خو سړی غټیږي هڅه نه تندوخر جوړ شوی ده بي شرم شوی والو سره حاجي صاحب خبرې خو چې کومې وکړې ټولې غلطې وکړې کوم یو خبره مې غلطه کړې حاجي صاحب زه غواړم یو ملامت ما وګڼه کېنه اوس به دې خبره کوي اوس بیا پیسې په ځای پرېږدم خبرې به اوس نه کې کېنه اوس دې به اوس خبره کوي اوس پته نه کوي اصل کې حاجي صاحب زه د دې کور مشر یم د پلار نه بعد دا لږ چې دی اوسه پورې د مړو کفنونه به یې راپټول د سکاټ صابونونه به یې راوړل جانې مازونه یې راوړي دي دې پلار مې ورسره نیم کړي دي ما به نوکري کوله په هغې نوکرۍ کې په غریبۍ کې مې په ډله واده کړي دي او واده هم داسې نو د پسې مټي ته راغله دا خبر ستا د کوله د جرګې د مخالف دا به اوس هر څه میدان ته کوم هر څه به اوس میدان ته کوم دا چې په جرګه کې کولی داسې کار وکړم چې کوم چا کړي دا بس حاجي صاحب خبره واوره خبره دا شی وه ده چې دا کومه خبره اوس د خپل کور دننه معامله وي دی ښه وکړه که بد بد یې وکړو کښېنه راځه دی جعفري تر ته د وګوره د هغه غټې دارې خار چې جرګې په مشرانو په وړاندې راپاسې او یو له په خولي کې سوکان ویره کوي زما پلار په وختونو سره راګیر کړ دی او چا جواب نه دی هغه خو به هغه نه کوي هغه ته خو یم چې کوتک راواله دی سر لیول راواچو دا کیسه به ټوله یو طرف ته شي مور هغه امتا یارولې دي ستا یار اوس چاته څه نشي ویلي ما یارولې ده نو ما باندې خو ګزار نه کوي په دی خو دې کوي که نه دی له دې دا سرونه مات کیو کم نه نه خپې ورځي ته که ټول جیداد د ده په یوازې باندې دي اور د دی په دې جیدادونو ولګه پلار مې څه وایي چې پلار مې کومه خبره وکړه زم منم دی بیا مني بس خبره دې وکړي پلار مې ځان غلی کړی دی ته وکړه Apa tu ada? خپله خبره وکړه Lagi sebab suwe. Kira tahu adu. Pamahal kau pasinin kurma ni kerana. Dah si minim agak pasih kerana. Os juga dah khabar kerja. Mula pelara macam saya lu sigi. Dah kaya wajib yo bama saya sigi. Apa bama saya sigi. Tak suai دا غلطه خو تاسو نه شوی چې تا نیم کور په یو پسې لیکو نیم د بل په ځان هم د سمخ کې نو Ma pun cakap apa beci. اوسني بچو خو داسې نه دي که نه ځان له به مخکې غم کې وروسته به د هغوی کې بیا حاجي صاحب خبره به ډېره اوږده ونه زما دې کرښې ته ګوره دا کور واله صحیح ده جي دا نیو به دا رالکې 80,000 روپۍ دي په 80,000 کې 40 په دې دي که دې دا 40 ما څه مني خو زه کور لا نه نیمم که دې ما سره دا 40 نه مني نو ما ته په کچ کوي ما ته به کور بیلی او په دې ننه جرګه کې به بیلی نوري دا خبره مې واوره چې دا جرګې والا راغلي زړه مې ډېر خوشحاله دی له به دا خبره یو طرف ته شي وایم چې بس فیصله ختمه شي همدې د کشمیر مسله جوړه شوې ده نه حل کیږي بس څوک هم دا د تور د نیکه او د نیکه کارونه دي شړک ته په هغه یې لړه شي یا بچو څه چلې وکړو جرګې والا څه فیصله وکړه بیبي بس انجرینګ روانه ده نو ګوره ورته هغه دی لګیا دي الله ما ته پته وه چې زما د کور نه به د جنګ میدان جوړېږي باد د نسیله وړلې ده باد د نسیله وړلې ده بس هغه یې لاسه او مونږ لاره سه ټوکو نه موقع جوړه شوه اسپانیولي زه تا ته سوال کوم ما ته دې څه سوال کې زه درته مینت کوم زه نه دې نیسم چې دې سې پورې ته مینت وکړه ورور دې د ګریوانې پرېږده یم زه یمه چې دې ګریوان ته وله پانسي واچئ پانسي کې د ما په خامن باندې دلته لاس اوچت کو سر یې وله مات کو یو چې ستا نه لور پیدا ده زویم د نه پیدا دی بله ورځ به ستاسو ګریوانونه به شنې کې زما عمر ته به راشئ مه کوئ داسې مه کوئ خواښي مطلب دې څه ده هیڅ مطلب مې نشته زه وایم چې زما کور بچ د تباهۍ نه د بربادۍ نه تا کور به هله بچ کېږي چې دلته کې مس کې دیوال والی شي
ویم بیبي ویم بیلتون خو بس دې میون نه ورس کی کنه چې نن شي خنه دي نو ته دې پلار ته وای ته خو ما لوري ته خو ډېره نیکه ویم بیبي زمين پلار پوي کم خو جاپرې نه مني کاکا چې ته پته نه درسو خیر دې یا بچو جاپر خزیلا ورسما یجی ورغلې په جاپرې ته به دې اواز کړی وی لږ ناکام وکسل 1,000 روپۍ دي زه ذمهواري لږ زه بیت الله والم خوا حبیبي په قلار کېنه دا د ستا پیسې دي دا خو به دې جوړېده نو خیر دی لږ ناکام وکړې کور مې بربادي کې بچې مې مریا بیبي مور خو مې پرېږده دا خو به ډمامې غږوي پوه شولې چې بېلتون یې کور کې راوستو دا ردې شیطانې د ښځې د لاسه رښتیا ستا خو لور ده بیا به پې نوم پورې شي چې پرېښې ده او داسې چې نه کوي بیا ناست او خلک به وایي چې دې جینۍ کې څه چل دي چې دی یې پرېښودله لا کور مې نه دی جوړ شوی یو ته دغلته په قلاره کېنه ویم د دې نه خلکو نه دی خلکو کې کومه ویم زه خو یم چې تاسو مې خدای دا مخبره هم لرې کړي خیر دی لږ ناکام وکړې یا بچو ویم ناکام نشو کولی دا ستا پیسې دي ورشه که نه ته ورشه وګوره څه فیصله ښه وکړه دا خو دوی خو روانه یو نو هر یو جاړې پیسې یې کړي دي ټول عمره زما خپلو بچو ته مینتونه کوم پردي بچي په چا کله زړه سېزي